روجې د واجب کېدو لپاره یو څو شرطونه لازم دي چې دا شرطونه په انسان کې په روجه لازم ده او چې دا شرطونه پکې نه یو شرط پکې نه په دمن به روجه لازم نه ده. اولنی شرط اسلام، دا خو واضح په هر عبادت کې دا شرط ته چې اسلام به وي، چې سره مسلمان نه دغه عبادت الله سبحانه وتعالى نه قبول. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. الله سبحانه وتعالى د دوی نه چې نفقې او صدقې نه قبول دا په دې چې دوی کفر کړي، الله نه مني الله رسول نه مني. کوم یو کافر روجي نیسي او هر میاشي نیسي او ټول کالي ونیسي دا روجي ته الله سبحانه وتعالى نه قبول. دا اولنی شرط څه دی؟ اسلام. دویم شرط بلوغ، چې دا انسان بالغ وي، هلک دی او که جنۍ ده. بیا د بالغېدو دپاره د هلک دپاره 3 نښې دي او د جنۍ دپاره 4 نښې دي. د هلک دپاره اولنۍ نښه دا ده چې ده ته احتلام وشي، که هغه په خوب کې او که هغه هسې ناسي پروتي ولاړي او د ده نه مني لاړه او خونې وله ورکو نو بس دی څه شوی دی؟ دی بالغ شوی. اگر که دی 15 کالو ته نه یې رسېدلی، 15 کالو ته رسېدل ګوره شرط نه دی. ګوره دا بعض مشران سادهګان دي، دوی د دې انتظار کوي چې ماشوم 15 کالو ته ورسوي بیا بالغ دی. نن سبا ګوره هغه زمانه نه ده. نن سبا یو خو خوراکونه بدل شوي دي، خوراکونه ګرم دي، هلکان او جنکۍ زر زر بالغېږي. دویم دا چې د دې فتنو د لاسه، د دې انټرنیټو د لاسه، د دې موبایلو د لاسه، د دې مارکیټونو د لاسه او د دې فساد او د فسق او د فجور د لاسه هلکان او جنکۍ زر زر بالغېږي نن سبا. نو دغه قصه نشته اوس چې ته به انتظار کوې چې دی 15 کالو ته ورسي. دا اولنۍ نښه دا ده چې ده ته احتلام وشي. دویمه نښه دا ده چې د نامه نه لاندې ویښته راوخېږي، د عورت په خوشا کې ویښته راوخېږي. چې ویښته راوخېږي دی بالغ دی، که 15 کالو ته نه یم رسېدلی څه خبره نه. درېیمه نښه که دا دواړه نښې ښکاره نه شوې، احتلام او ویښته، نو بیا درېیمه نښه دا ده بیا به انتظار کوي چې 15 کاله یې پوره شي. چې کله 15 کاله پوره شو نو بیا دی بالغ دی. اگر که هغه 2 نښې پکې نه وي بیا به هغه 2 ته انتظار نه کوي. ګورئ دا 3 نښې شو د هلک دپاره. 4مه نښه د جنۍ دپاره دا چې د میاشتې د بیماري پرې راشي، د حیض بیماري. چې د حیض بیماري پرې راغله همدغه 3 نښې دي، د جنۍ دپاره هم دغه نښې دي، خو د جنۍ دپاره پکې دا یو زیاتي ده چې په هغې باندې د میاشتې د بیماري راشي. چې کله پرې دا راغلو نو بیا پرې روژه څه شوه؟ فرض شوه. او که دا نښې نه وي نو بیا پرې روژه فرض نه ده. خو غوره دی چې مور پلار بچو له تربیت ورکړي. صحابه څه وایي؟ صحابه رضی الله عنهم اجمعین وایي موږ به د خپلو ماشومانانو بچو باندې روژې نیولې وي، هغو به ژړل، وایي موږ وبس کوو، موږ له پلانې شم پلانې، نو هغو له بیا کیلوني جوړې کړې وي، پلار او مور به له کیلوني جوړې کړې، په دې باندې به یې لوبول، لوبې به کولې په زور زور، کله به یې په چکر وویستو، کله به یې یوځي، کله چې د ماښام دا بند کړو، هغه به وړوکی ماشوم ژړل به یې. داسې نسل پکار دی روان، دغه شان تربیت پکار دی بچو له، چې هغه د روجو سره عادت وي. عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله خلیفه و امیر المؤمنین یو کس پسې راوستی شو چې ده وایي د روجې په ورځ څه خوړلي دي، یعنې د خلکو په مخ کې خوراک کړی د روجې ماته کړې ده. خو اسلامي حکومت و، شریعت و، نو چې راوستی شو نو امیر المؤمنین راووتو، نو امیر المؤمنین ورته وویل الله دې تا تباه کړي، وایي ته دې خپل جسم ته وګوره، دې ګډ ځان ته وګوره، تا روجه خوړلې او زموږ ماشومانان دغه روجې نیولي. دغه زموږ مقصد دی دې خبره کې، وایي زموږ ماشومانانو روجې نیولي دي. درېیم شرط دا دی عقل، چې عقل یې کار کوي. چې یو سړي عقل کار نه کوي، لیونی دی، نو په ده باندې روجې نشته. یا عمر دومره ډېر شوی دی، اخري درجې ته رسېدلی دی، کله چې د انسان د عمر ډېر زیات شي او الله سبحانه وتعالی دغه عمر ته موږ نه پاتې کوي، د انسان د عقل بیا کار کوي، دنه ماشوم جوړ شي، لیونی ته جوړ شي، نو په ده باندې بیا روجه نشتي، ځکه چې دی مکلف نه دی، دنه قلم اوچت کړی شوی دی. 4م شرط دا دی چې قدرت په پکې، طاقت په پکې، او چې په چا کې طاقت نه وي هغه 2 قسمه خلک دي. اولنی هغه مریض چې مرض یې بیا ښه کېږي. مثال یو سړی دی په هغه باندې لکه اپریشن یې وکړو، یو سړي د جسم د یو حصې اپریشن یې وکړو، ډاکټران ورته وایي چې څو پورې ستا زخم نه ایسي شوی ته به روجې نه نیسې. اوس په ده کې قدرت او طاقت د روجې د نیولو نشته، نو په ده باندې روجه
نشتی خو دی به خوراک نه ورکوي ګوره مسکین له دی به صبر کوي دی به انتظار کوي چې کله مرض ختم شو بس بیا به روجې نیسي خو د روجې به لازم نیسي نه دا اولنی مریض دی هغه مریض چې مرض یې ښه کېږي دویم هغه مریض دی والعیاذ بالله چې په هغه باندې داسې مرض راغلی چې هغه د ډاکټري اصولو کې نه ښه کېږي لکه یو سړی دی ګردې بالکل ختمې دي ګردې بالکل کار پرېښودی ډاکټران ورته وایي چې ته خو روجې نشي نو ستا ګردې بالکل کار نه کوي او ګردو علاج کېږي چې ګردې بالکل ختمې شو لاړې خو دی به څه کوي دی به د هرې ورځې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي نو دا په دې کې فرق کوي زموږ د عوام وروڼه په دې بیمارۍ کې فرق نه کوي ګوره دواړه بیمارۍ یو شان نه دي ګوره د کمې بیمارۍ چې علاج یي نه د بیمارۍ ختمېدو انتظار به کوي او د کمې بیمارۍ چې علاج نه یي نه په هغې کې بیا یو مسکین له د یوې روجې په بدله کې خوراک ورکوي دا څلور شرط شو پنځم شرط دا دی چې دی به د خپل ځای کې مقیم وي مسافر باندې روجه لازم نه ده او نیوی جایز دي او دا مسله به انشاءالله تفصیل پر روان درس کې کومه چې مسافر د پاره روجه نیول غوره دي او کنه بوزه کول غوره دي دا به انشاءالله په وخت کې بیانو خو دلته صرف دومره واضح کو چې یو سړی مقیم نه په خپل ځای کې نه په سفري نه په ده باندې روجه نیول لازم نه دي د ده سره اختیار دی که غواړي نو ودې نیسي او کنه بوزه کول غواړي نو بوزه دي کې او بیا دې وروسته قضا راوړي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الله وی که په تاسو کې څوک مریض طاقت نه مثلا بیان کړه او یا په سفري مې ډېری بیا د شمار په نورو ورځو کې پوره کړي یعنی باید وروسته قضا راوړي اخرنی شرط د زنانه دپاره دا دی چې د حیض او د څلوېښتۍ نه به پاکه وي په کومه زنانه باندې چې څلوېښتي راشي او یا په حیض راشي نو په دې باندې روجه نیوه حرام دي دا نه چې نشتي پرې روجه نیوه پې څه دي حرام دي او ما ته داسې سوالات زما نه شوي دي او زه په تعجب کې اچولی داسې زنانه چې هغوی دا روجې څو کاله د حیض په دې وینه کې نیولي د دې مسلې نه دي خبر د هغې وجه څه ده جهالت او خاوند سره څوک دا خبرې نه کوي او له بل سړي نه به تپوس چېرته وکړي یو په معاشره کې زنانه چې دا تپوس کولی شي روجه نیول د زنانه پر په څلوېښتۍ کې او د حیض په ورځو کې حرام دي او غټه ګناه ده د الله په دین پورې مذاق کول دي چې الله وایي چې په دې ټیم کې دا مونځ نشي کولی دا روجه نشي نو دا وایي زه یې کومه دا خو حرام کار دی نو دا شپږ شرطونه دي چې کله دا په انسان کې پوره شي نو په ده باندې روجه لازم شي